حنیف زمان سے بدر اللہ العالیہ اور حضرت محترم صاحب اسماعیل صاحب رالے و بابائی رامستہ شمن پدر علاقے کی دی مدرسی بنیاد بابا دن ترالے و دو مدرسی و دعائی بکرلا نظمان گفتر دے چارمنگ نراتم چھ بابا زمان سلام شی چھ دے کمشی بنیاد تو سکور بابا والے وچھ دا اگی دا غو کلی چھ اللہ جل جلالہ دے دے علماء کرام و سرا شکر امداد کو دے علاقے خلق شکر دے دین و دے اسلام سرا محبت ساتھی ایسی او پٹیو نند تامارت دے یو غاٹ آبادی دا اور یو ڈلا حافظان اور ناظرفان در مدرسی فارغ کری دی اللہ جل جلالہ دی علماء کرام لرا اور تاسو دی عوام لدیر اجل در کی ملگرو اللہ جل جلالہ غٹ ذات دے زمان دے تجوید کتاب نوی دا اللہ لام اور دا اللہم لام دا بفر وائے داوی وجہ دانا چھے اللہ جل جلالہ غٹ دے چھتا دا اللہ جل جلالہ دانون دک وائے اور عزت سروائے اللہ جل جلالہ پر ہماری عزت در گئی در فرشتوں کو مجلس کے لینا ہوشوا چھے ابراہیم علیہ السلام تا خلیل اللہ ولی میں لکھی دی یو فرشتہ اللہ جل جلالہ دید پویون دا پارا ولی گلا چھے تو نانا شد ابراہیم علیہ السلام کو مخ کی زبان مبارکہ دا فرشتہ نانا وی ویلی دا ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی اللہ ابراہیم علیہ السلام نا ساپا ویل در چھاد و دیوار کی زبان در ابنو دیوان کیستا بلا ہوا میں ویلی اوزن بیرا تبیا ہوئے ویل دا خمید تا اسی ویلیو دازل بسر آکے ابراہیم علیہ السلام مخیطا گھڑے و بزیر ویل یو زریرہ تبیا ہوا ہے و در پولا سستا اغیب یا اللہ ویل بیئیو تبیہ دیر غنڈو دے امیشتے لیے و زریرہ تبیا نوے ویل نور سبر آکے ویل دی گھڑو بزور علاوہ شروع سجی دار پور ستاشو بلشتی ویلا سے انتحالو من معلومات کو چھتا تخلیل ولی اللہ ہوئی زمائی عزت مندو اللہ کا ذات دے جو چھتا اللہ جل جلالہ سر محبت کئی و عزت و احترام کئی دا سر پخبر بانے عزت مند گرزے گی اور دا معظم و مکرم جوڑی گی دے بچوں جنت مدر مدرسہ کی سبق ویلے دے دا اللہ جل جلالہ کلام ویلے دے اور دا کلام دے دیر غٹ رب خبری دی پا عزت و احترام کے من اوتارا جمع شویو دی تے یو قسمہ چی دی کار گرے نوشی چی دی کم کار کرے دے اور دیر غٹ کارے کرے دے اور زمائی عزت مندو دو خلق دی سے نورم دی چاویم دیر غٹ کار کرے دے یو دی معشوارو لاران دی اور اوی روڑے دی جدا معشواری دخل کار نرویستل اور سبق دے وقم کو اور یو دلگ مدرسی مختلف و استادان دی شدی بدی بانے محنت دو کو عمر او کئی میں اولا خراب لکو یو بل قسم خلق چکا لے دو اگاؤں گا خلق دے اور ددی معشوان اور ددی مدرسی پر کھار کی اور بھی برابر پر ثواب کی شریک تھی جدا کہ محتمل موضوع کو استادان دا چھندہ ورکڑی و پیسے ورکڑی مرگر و عوام کا خلق دے دا مدرسہ بنے دا علماء کرام چزمہ شاہ تناز دیو ڈلا دا بنے کپلاران و قربانی نوے ورکڑے دورون و قربانی نوے ورکڑے اور دا مدرسے و بازی مدد ہونے دلے اچھر تتاس چلتے لور کوئے پیسے لور کوئے تو انشاءاللہ لذیذ تاسوہ ددی طالب علمانو پر ثواب کی شریک ہستے ددی امارت پر ثواب کی شریک ہستے اور ددی علماء کرام و شاہ مولا ہستے مولا لخالی رحمہ اللہ لیکن دی بلو دورس و قیمت بدبک اسم عالمانی یو ڈالا خوبدشی ارمولاو سے مزیم لو ایک بہنسے ارمولاوی چه زما دا پیتی خوگا دا مطبع فکر کیتانا واللہ جل جلالہو عقل و سوچ و فکر در کرے یو ڈالا عالمان رسی دی چه اللہ جل جلالہو و بورت و قیمت بلدی بعد جہنم مور تو دے حافظان بھی خاریان بھی عالمان بھی سرخین بھی مجاہدین بھی تاقی سب یو ڈالا عالمان ببل رسی اللہ جل جلالہو جلدسی و طرف تا غلدی زیادہ لے کے کیلے آگا کہ دا عالمان کے طرف تا غلشی اللہ جل جلالہو کو ہوئی زی جنت تا زی
هغه ځای پورې چې لاړ شي ورته به اواز وشي چې ودرېږئ دوی چې ودرېږي نو وي به یې وي چې که د موږ په بابت کې فیصله بدله شوه ورته وویلی شي چې فیصله بدله نه ده خو تا چې دا سبق ویلی دی تا چې دا علم کړو دا مدرسه چې جوړه وه د استادانو چې خدمت کوو دوی د خلکو تنخواه ورکوله دا خو د چا په چندو په محنت او په خوارۍ شوې وه په دې میدان د حشر کې وګرځېږئ او دا خلک چې ستاسو سره څه قسم امداد چا کړی دی دا راغونډ کړئ نو ځان سې جنت ته بوځئ نو په یو عربو یا په یو خراب خلکو کې ګرځېدل ګران کار دی نو دا علما به داسې ټیمو کې په کل صلات باندې به کښېني او چې څوک هم د ده په مخه باندې تېرېږي او د ده صاحب په دنیا کې څه قسم امداد کړی دی دا به د ځان څه ضرورت ته دی شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان رحمه الله تعالی عنه به فرمایل چې دا ملا بیا داسې ښه سړی دی چې ده باندې دنیا کې چا یو ګیلاس ژر لمونځ کړي دا به د ځان څه جنت ته بوځي نو ملګرو تاسو د علمای کرامو سره په دې ثواب کې شریک یاستئ انشاءالله العزیز د دې فایده او ثمره به تاسو ته په آخرت کې ملاویږي ستاسو بچو ستاسو وروڼو غټ کار کړی دی د دې مدرسې څخه د آینده دپاره د ثواب په غرض باندې دې دپاره نه چې دا مولا مې پټ دی دا کړی دی دا ښه سړی دی دا خراب سړی دی دی چې کوم کار کوي دا کار غټ کار دی په ګلو باندې روان دی مزل کوي د دوی شاته شاته تم مزل یې زده کړه د سختۍ ژوند دا د عظیمت ژوند دی علماو اختیار کړی دی ته اوسه د دې عظیمت په ژوند کې شاته شاته لاړ شه انشاءالله العزیز اخرت کې به ته د دوی شاته په جنت کې ځې دا یو خبره بیا کومه بیا ځو وایي دا قبرونه به وشي ټول خلک به ختم شي قبرونه به وشي دا خلک به بربنډ لکړ راپاڅي او هر چاته به د خپل عمل مطابق سولۍ ولاړئ چاته څو چاته څو احادیثو کې راځي نو داسې به نسبته به وي چې دی به په خېټه باندې پوهېږي او میدان د حشر ته به رسېږي هلته به څپونه جوړي د فرشتو څپونه د علمای کرامو د انبیاو څپونه د علمای کرامو څپونه ملګرو چا چې د چا څپونه کړي د خپل عمل مطابق په دنیا کې د اقرا سره به په سر کې ودرېږي د دې مریانو شاته ودرېږئ په هر څه کې هېڅ تم مه ډورېږئ د هغه سب د ودرېدو په غرض باندې داسې به کوو انشاءالله وصلی الله علی النبي